سلام دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست د مایکروسافټ اکسل منځنۍ کچې څلورم درس دوهمې برخې ته ښه راغلاست. په دې کورس کې نن موږ تاسو ته په داسې موضوع باندې کار کوو چې څنګه کولی شو موږ یو مشخصې ساحې ته یا مشخص رنج ته مشخص نوم ورکو. لکه تاسو چې دلته ګورئ په دې سکرین باندې موږ سره دلته ډیټا پرته ده. دلته چې موږ اصل ته راځو موږ ته د A1 سیل ښیي چې دلته زه په دې ډیټا کې هر سیل خلاصوم دلته ماته دغلته نوم بدلیږي. نو غواړو دغه سیټ ته مکمل موږ یو نوم ورکو چې دا په راتلونکي کې بیا موږ په نورو فرمولو کې کاروو ریفرنس کوو دا ادرس. نو هغه څنګه کولی شو؟ نو اوس راځو په دې باندې کار کوو. مختلفې طریقې دي. لومړی راځو دوستانو یو رنج موږ مشخصوو چې دغه رنج ته یا دغه ډیټا ته موږ یو مشخص نوم ورکو. دلته چې کله راشو په نیم باکس باندې نیم باکس کې موږ درېږو په نیم باکس کې موږ فقط دته یو نوم ورکو. زه ورته نوم ورکوم د رنج انډرسکور 1 په نوم باندې. دا رنج 1 نوم چې مې دې ته ورکړه دا ډیټا ما سره سیف شوله. دا زه انټر کوم دا ما سره اوس د یو مشخص رنج په شکل باندې ډیټا ما سره سیف ده. دا یوه طریقه ده دوستانو. غواړو که دغلته موږ نه کومه غلطي سوي وي او مشکل سوی وي دغه رنج موږ نوم یې ایډیټ کړو یا بل وکړو ورځو دلته نوم ورته راخلو دلته په منیج نوم کې دلته ګورئ موږ سره دا د رنج پروت ده دلته مشخص. نو دا ولې موږ داسې کوو یا ولې دې ته ضرورت کیږي دا بیا وروسته تاسو ته معلومیږي چې نور وروسته ویډیوګانې موږ په اډوانس لیول باندې کار کوو دې ضرورت تاسو ته پیښیږي. نو دا یوه طریقه شوه دوستانو چې دلته موږ په اسانۍ باندې تاسو ګورئ دغه رنج چې موږ کله انتخابوو دا مشخص موږ ته هغه رنج راکوي. اوس راځو دوستانو بله طریقه ده همدغه ډیټا زه کاپي کوم یو نقطه لاندې ته راځم دلته کاپي پیسټ کوم ډیټا دې ته بل نوم ورکوو. دلته چې کله راغلو دا رنج موږ انتخابوو دلته په فارمولا ټاب کې ډیفاین نیم په نوم باندې موږ بیا یو آپشن لرو دلته په ده باندې چې موږ کله کلیک کو نو موږ ته ګوره کوم ځای کې چې موږ کارسر پروت د هماغه نوم یې راخیستی. موږ دا نوم نه غواړو موږ دته یو کسټم نوم ورکو چې هغه د رنج 2 په نوم باندې ډیټا باید موږ سره وي انډرسکور باندې داسې بیلو د رنج 2 په نوم ځکه د رنج یو په نوم باندې الریډي ټیبل موږ سره موجود ده. اوس راځو دلته ورته په مکمل رنج انتخابو چې دغه رنج د موږ د ټیبل مربوط سي. کله چې په دې باندې انتخاب کړم بیرته راځو ډایلاګ باکس په ډایلاګ باکس کې موږ اوکې کلیک کوو نو موږ ته به دا رنج هم رینیم سي. اوس زو موږ دلته په نیم منیجر ته راځو. په نیم منیجر کې به تاسو ګورئ موږ سره 2 لیستونه اضافه شوي دلته. نو دغه هغه لنډې طریقې وي دوستانو چې موږ تاسو ته په دې برخه کې تیاری کړې وي. هیله ده چې دا مو د خوښې وړ وګرځي او په دې برخه کې شته ستونزه مو حل سي. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ملګرو سره شریکه کړئ چې موږ نور وتوانیږو تاسو نور هم ښې ویډیوګانې ترتیب کړو. د اوس لپاره خدای په امان ښې چارې درته غواړم.